د پاکستان بندي پخوانی لومړی وزیر عمران خان د دغه هیواد د پوځ د مشر عاصم منیر هڅې کم عقلانه بللې او ویلي دي چې منیر د افغانستان له اوسني حاکم نظام سره اړیکې قصداً خرابوي. عمران خان پر حکومت د افغان کډوالو د ایستنې او په خیبر پښتونخوا کې د پوځ عملیاتو له امله هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د سیمې د سولې ثبات پر ځای ستونزې لا پسې زیاتیږي. څو مهمې پوښتنې: آیا په رښتیا هم پاکستان د اسلامي امارت سره اړیکې قصداً خرابوي؟ د کابل او اسلام آباد اړیکې په کوم حال کې دي؟ عزتمند اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې خپرونې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د نړیوالو چارو کارپوه او پخوانی ډیپلومات عزیز معارض صاحب. زه یوسف خان لالی یم. معارض صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب، په رښتیا هم د پاکستان په ټوله کې حکومت یا هم پوځ غواړي چې د اسلامي امارت سره اړیکې قصداً خرابې شي؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، ګمان نه کوم چې دوی داسې په دې ډول وغواړي، اما یوه خبره حقیقت دا ده چې د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست د پنجابیانو په لاس کې نه ده. دوی صرف یو موري دي چې یا دغسې یو د ماشین یو پرزي دي چې دغه دستګاه دغه سیستم غربیانو ته چلوي. پاکستان په همدې موخه باندې جوړ شوی ده. پاکستان د همدغو سیاستونو د شرق بلاک د مخنیوي دپاره چې ګرم اوبو ته رانسي په 1940 کال کې جوړ شو. بالغه چې نړیواله دویمه جګړه ختمه شوله، انګلیس دوی نسو کولی چې هند د برټانیې وساتي. دلته مجبور شول چې یو دولت د پاکستان په نوم باندې جوړ کړي، اسلامي مفکورې په نوم باندې. د دغه مفکوره او جوړښت او رژیم سیاسي اسلامي بڼه یې پکې کېښودله، تر هغه چې دغه مسلمانانو دا خلک منع سي د شوروي د وخت رانسي ګرم اوبو ته. نو هند یې ټوټه کړ، د افغانستان خاوره د هند خاوره یې واخیستله. باوجود چې هغه وکیل ظاهرشاه سره دوی ډېر وغږېدله، خپله روزولټ مستقیم تماس ونیو، راغی هوایي ډګر ته، په وي آی پي کې کېناسته، په چسوتون ماڼۍ کې ورته دعوت والله نه راته. ما خپل پیغام واخیسته. ډېر مخکې له هغه نه څو ځله پلاوی د انګلیس دلته راغی. د دوی د ظاهرشاه په کورنۍ کې هم اختلاف و. ځینې ویل چې موږ سینتو ته ورځو او دا پیمان منو، ځینې بیا ویل چې نه، موږ یې نه منو. دا اختلافات باعث دې شوله چې بیا دوی په کورنۍ کې کودتا یې منځته راغله، مجرم پیل یې وکړ. نو مطلب دا و چې دا چانس د افغانستان لپاره چې تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته دا خاوره ورکوله. خو په هر صورت بهرنی سیاست مطلق د همغه وخت دوی په د بهر په لاس کې ده، پروژه ورکول کېږي. کورنی سیاست جنرال حمید ګل وویل چې د موږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي. دا ډېره غټه خبره ده، که ټول واک چیف افسر لري، وایس آی لري، هغه له بهر نه ټاکل کېږي. دا مملکت هم چې جوړ شو تر 1952 کاله پورې دلته استخبارات نورو خلکو کار کاوه، پر چوکۍ نور ورته ناست وو، تر هغه چې دوی ورځول شول، بیا یو تړون سره لاسلیک کړه چې یو قانوني بڼه پیدا کړي. مشکلات له هند سره په 1955 کال سره جګړه وکړله، بیا بنګال ته ازادي په 1901 کال کې ورکړله. هسې یو جګړې مګړې سره کېدل، لکه اوس هم چې ډېر خواته الوزي، مګر پالیسي بله پالیسي ده. نو بنان دلته بیا 3 پایې کېنولې، 4 پایې چې یو بل ته تهدید وي. قضا یې مستقله کړله، ملکي اداره یې مستقله کړله، پوځ یې مستقل کړ مثلا، او پارلمان یې مستقل کړ. هر یو خپل استقلالیت لري، یو بل ته تهدید ده. واک یې ټول ورکړ پوځ او آی اس آی ته. نور ادارات مقصد هلته اوړي راوړي او کوم واک اختیار لري. دلته واک اختیار ډېر زیات کورنیو ته ورکړ، چې سردارجي ورته وایي بلوچان، پښتانه نواب صاحب ورته وایي، سندیان ورته ولټي خاندان وایي، پنجابیان 22 خاندان ورته وایي. اما څو کورنۍ د پیسې، سیاست، واک اختیار ټول دوی سره ده، همدې مخې ته بیایي. نو بنا د خپله عمران خان چې ده د دغه پالیسیو مخالف ده. اوس راغله په عمومیاتو کې دوی مثلا پوځ یا نور له افغانستان سره قصدي ډول مخالفت کوي، که نه کې دا پنجابیان په خپله
عام خلک خو هیڅ وخت له افغانانو سره کوم بدي نه ده کړې او نه کوي. حکومتونه دي دلته اوس خلک په دې باندې ارزیابي کوي چې ولې نو پنجابیان یو پنجابیان حکومت یو ډول چلن کوي، عام کسان د ورورۍ او د اسلام خبرې کوي. نو بنا نو یو پروژه او پروګرام لري چې له بهر نه ورته ورکړل شوی ده. دا برنامې مخې ته بیایي. د پاکستان خپله پنجابیان به هوښیار دي، کله چې یو پروژه او برنامه له بهر نه واخلي دوی بیا خپلې شخصي ګټې هم پکې پلې کوي. مثلا دغه جګړو کې هغوی خو پروژه ورکوي چې تاسو ترهګر جوړ کړئ، ترهګر ولېږئ فلاني ځای ته، برنامه پروګرام. بیا دوی په څنګ کې هوښیارتوب کوي، جنګ مو جګړې معمولا ټول د پښتنو بلوڅو ځایو ته وړي. خپله پنجابیان بیا سیندانو سره هم ډېر غرض نه کوي. خپله پنجابیان په رفاه او سعادت او خوشبختۍ او په عیاشۍ کې ژوند لري چې ورسې اوس بازار د صاحبهرا منډۍ دي او عیاشي دي، په ګاز ده، برق ده، سړکونه دي، کورونه دي، آبادي ده. بچیان چې وګورې په بهر کې درسونه وایي په ښه قوي قوي یونیورسټیانو کې، جنرالان ټول کورونه لري په بهر کې. چې ویې ګورې چې چېرته ده دوبۍ ته تللی ده، فلاني ځای تللی، میلې و عیاشۍ ته. بیا د اسلام ټټر د جهاد ټټران دوی وایي، فتوا هم دوی ورکوي. دا بیا دوی هوښیارتوب ده. نه فابریکې قوي لري، نه کومې لوی لوی کمپنیان لري، مګر ټولې پیسې له سعودي و عربو نه د ګاز و برق ټول مصارف دا اخلي ځکه پروژې مخکې بیا هغه ته هم امر د ځا پیسې ورکوي، تخصیص لري. نور بیا نو بیا کمیشن اخلي هره پروژه کې، کومه پروژه کې قطر ته یا ترکیې ته بل چا ته ورکوي، بیا دوی منډې کې په امریکا ته، افغانستان ته منډه کې، ایران ته منډه کې، بلې خوا ته منډه کې چې وښیي چې همدلته زه نفوس لرم او قوت لرم، بمبارد وکړي او دا کیسې تر هغه چې بیا یو پروژه واخلي د خپل کمیشن واخلي. د جنګ مسله چې د ولو چې ټکولو سره پښتنو سیمې ته بیایي. په ټول پاکستان کې په دا اوسنۍ جغرافیه کې چېرته چې څوک سر راپورته کړي یا پوس دلته ازادي خواهان دي یا حق طلب دي، حق غواړي یا غږ پورته کوي، دا نو بیا د همغه سیمې نه یو کس په نوم سیاسي جریان راپورته کړي، هغه ته وایي ته د لاریونو میټینګونه دا شیان کوه، هغه هم راپورته سي سټیج جوړ کړي، هماغه ازادي خواه خلک همدغه ورته په ګوته کړي. هغوی غږ پورته کړي، بیا سبا ته د عملیات په نوم ترهګر دي، دلته مثلا ټي ټي پي ده، فلانی ده، فلانی ده، جیش محمد ده، سپاه اصحابه ده. بیا په دې نوم باندې راځي عملیات کې هماغه کسان بیا هم ټارګېټ کوي، یا یې وزني یا بمباردوي یا یې بندیانوي. دا د دوی پروګرام ده. په دې باندې تقریبا هوښیار او پوخ کسان د پاکستان پرې پوهېږي. راوړو عمران خان ته. عمران خان یو په انصاف تاریخ کومه په حرکت چې جوړ کړی دی او ګوند جوړ کړی ده، دې کې اکثریت ځوانان دي. ځوان نسل انرژي لري او ځوان نسل احساساتي هم وي او دوی باندې هر څه کېدلی دي، ځکه دا د یو وخت د کرکټ کپتان و، محبوبیت یې ډېر زیات و. بلې خوا ته دی په خټه باندې پښتون یا ځای ده، پښتانه او بلوچستان هم په ده باندې حساب کې او دی هم ضمیر او وجدانا د دې سیمې خلکو سره یو خواخوږي د وینې په بنیاد لري. نو بنان ډېر زر راپورته سو، ډېر زر وړاندې لاړ او دا پخواني ګوندونه که مسلم لیگ و که پیپل پارټي و دا یې چلنج کړل، هوا ته ځان یې ورساوه تر لومړي وزیره پورې، چون سابقه یې لکه نور پاکستان اسټابلش وخت ما ویلې چې لوی لوی کورنۍ دي. درست مارد صاحب غواړم همدغلته یو پوښتنه وکړم مارد صاحب که اجازه راکوئ. د ښاغلي خان اپوزیسیون چې په پاکستان کې د ډیری تاسو نوم واخیستلو پیپلز پارټي ده یا هم نون لیگ، ډیری وخت په خپلو تقریرونو کې په خپلو خبرو کې دا انتقاد کوي چې عمران خان چې راغلی و پوځ او په ځانګړې توګه باجوه قدرت ته راوستلی و. لا دا خو صحیح ده، دا هغوی نه ده راوستله، دا له غربه ما عرض وکړه چې له هغه جنه پالیسي ورکول کېږي، دلته یو غټه کمیټه ناسته ده په خپله په پاکستان کې او واک او اختیار هم پاکستان اسټابلشمنټ لري. هغوی هدایت او امر له بهر نه اخیستل کېږي، څه وکړي څه ونه کړي. بیا هر یو رهبري که مشر که دی د هغه امر نه بغاوت وکړي یا یې وزني، لکه بېنظیر بوټو، علي بوټو، مثلا ضیاء الحق او نور یا یې بیا مثلا زنداني کوي، بندي یا یې تابعیدوي. خو د غرب په سیاست کې یوه خواله دې کړه نسبت شرق روسانو ده. روسانو به مخالفین وژل،
مړه کول بیا ته ورته ویلې چې په دغه تاریخ په دغه واز د وادو څنګه دې مړ کړو په مرمۍ دې ونکړو ګاز ته کوټه کې خوشې کړو ګزار د کړو څنګه یعنې دا خبرې خپله د کمونستان له خولې راوتلې نو او غرب بیا داسې نه ده غرب بیا دا خپل مخالف تابعیدایي زنداني کوي ساتي روزي بیا دوی وایي چې بیا بلې موقع ته دا پکارېږي اوس نواز شریف به یې واخیسته تابعید به یې کړ بېنظیر بوټو به یې واخیستل نظربنده به یې کړه زرداري به واخیسته مثلا زندان ته به یې ولېږه بیا بله دوره کې بیا به راووت ځکه د غرب پالیسي دا ده چې یو پروګرام چې نوی پروګرام غواړي پلی کړي نوې چهره راولي سیستم مطلق نوی کوي اما پالیسي هماغه پروګرام هماغه مخکنی مخې ته ځي نور بنیادی شان ته لاس نه وړي عمومي شان ته لاس نه لکه بیرغ بدل کړه نشان بدل کړه پیسه بدله کړه پاسپورت بدل کړه ډیپلوم بدل کړه نمونه بدل کړه دې ته به لاس نه وړي دا بیا ساتي دا هر مملکت دا کار کوي ځکه ارزښت د هویت د مملکت تاریخ اعتبار د مملکت په دنیا کې ډېر زیات مهم ده چې نوی رژیم راشي نوي شیان راوړي معنا دا چې دله اوسه شروع وکړله او پخوانیان ټول لاړل منځه دا متاسفانه په بعضو مملکتونو کې درست نو دا کار ده نو دلته اوس غواړي چې عمران خان دوه علته دي یو هغه معارض وکړه چې هغوی په دغه کچه سیاست باندې ډېر تجربه نه درلودله خیز او منډې ډېرې زر وکړلې مثلا روسیې ته یا چین ته ډېره مننه د سره اړیکې جوړې کړې دغه چې احساس دا و چې پاکستان نړۍ سره وصل کړي له شرق او غرب سره یو ډبل ګیم وکړي او دې کې متاسفانه تجربه یې نه وه او دا کسانو سره وه لږ ضعیف لکه شامود قریشي و مثلا فایز حمید و نور دا یو څه ضعیف ډېره مننه دا ونه سو کړه غرب په دې باندې پکار څه هغه کبل ډېره مننه مارک د پاکستان ته خدمت هم وکړي ځکه دا محبوبیت لري اوس هم اوس درست بخښنه غواړم غرب دغه درکړی ده اوس نوې پروژې لري غرب د اسیا مرکزي لپاره هغې ته راځو انشاءالله وروسته له دمې مارک صاحب هغې ته راځو اوس هم عزتمن لیدونکو یوه لنډه دمه لرو د خبرونې دوام ته ښه راغلاست مارک صاحب عمران خان په وار وار او هر وخت د افغانستان یادونه کوي په خپلو خبرو کې فکر وکړئ که عمران خان په قدرت کې پاتې شوی وای له موږ وخت څخه اوس مهال به د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې څنګه وای آیا پاکستان به اسلامي امارت وروسته پورې په رسمیت پیژندلی وای ګوره یو دغه د وینې په بنیاد چې وایي جنډیټیک خپله ساینس هم دا علم هم دا ثابته کړې ده انسان بیا هم خپل هغه ته تمایلي دغه د جوړښت د انسان د احساس د انسان دا سره یاد صحیح وزه افغان یم د پاکستان کې محکم موقف لرم دلته مثلا وکیل یم یا مثلا ځوان معیشت مې کړه فکر او خیال مې ټول افغانستان سره ده تمام ورځ موبایل مې لاس کې زه د ټول مسایل د افغانستان کني کوای سم په سیاست د انګلیس کې ځان واچوم خم کامیاب هم شاید سم دغه ضمیر او حالت مثلا یاد د نورې وادو کوم کسان کوي خپل هېواد کې کومه حادثه او پیښه کېږي هغه ته پام کوي عمران خان په خټه پښتون ده داسې ویل کېږي چې دوی کورنۍ د سلطنګۍ مخکې تللي دي دا یو مشکل ده چې ان د سلطان محمد غزنوي په وخت کې 900 کاله شاوخوا مخکې خو اول هم دغه پښتنو سیمو کې بیا دغه لاهور ته لاړل او بالاخره بیا هند ته تللي دي او بېرته راغلي دي خو خیر یعنې همغه که زر کاله هم تېر سي بیا هم پښتون بل دی کوشش کاوه چې اړیکې د افغانستان سره جوړې کړي او په دې پښتنو بلوچو سیمه باندې دغه ظلم او وحشت چې روان و بې عدالتي چې وه حقدالتي چې وه دغه ده نه غوښته له ډېر پخوا نه مخکې له دې چې دی لومړی وزیر هم سي د شعار هم دا و وروسته چې کله لومړی وزیر هم سه دې ته ډېره پاملرنه وکړله غربیانو دا نه غوښتله پنجابیانو دا نه غوښتله توطیې ورته جوړې کړې دوسیې ورته جوړې کړې دا یې لاړم بالاخره هغه ته اوس دی اډیاله زندان کې پروت ده بیا یې د مېرمنې ورته بولې ده زنداني کړې ده چې دا نو خلاف د ټولو اخلاقي او اسلامي او شرعي اصول ځکه د ګناه نه وه هغه مدیاسه خو پاکستاني چارواکي وایي مارج صاحب په وار وار چې ښاغلی خان په غلا کې ښکېل و مېرمنې هم په غلا کې ښکېله وه او همدارنګه دوی چې ډېر تاکید کوي هغه په نهم د مې باندې تاکید کوي وایي په نهم د مې دوی د دولت خلاف د حکومت خلاف او د پوځ خلاف په لاریونونو کې لاړل ځکه دوی بندې دي ګوره دغه استخبارات معمولا مختلف بخشونه لري
یو وخت کې په افغانستان کې خادر ته خدمات اطلاعات دولتي د ریاستونو مختلف ادارې مختلف وي، مثلا ادارې اول 2 3 هم شروع تر 8 شپږ تعقیب کاوه. اول به مثلا خارج بخش کار کاوه، دوم به خارجي خدماتانو ته کار کاوه، دریم به خپل دغه کارمندانو دوی به بررسي کول، څلورم مثلا او اقتصادي بخش کار کاوه، انتفاعي او پیسې او دا مثلا دا شپږم تعقیب و مې په اداراتو کې اجنټوري کار نه کوله، سلسله هم سره روانه وه. بیا نور ریاستونه پټ هم پکې وو. مثلا یو ریاست سی ورته ویلې د خپل د وزیر معاون یار محمد نومېده، فهیم مزدک و د رهبري کاوه. دغه بمونه انفجارونه تورونه دوی کول پټ. مره مدرسه بدلاواله بشار وکړه دا کار. یو ضرورت به پیښېده. دغه ډول یو ضرورت دا و چې یو شاګریزه وکړم چې دې نه زه مستند خبر یم. دغه مراد خاني سره ته قصابي وه، دې خواته مرکزي کمیټه وه، تعمیر جوړ شوی خط ارګ وه. دوی ته ډېر ویل چې دې جلوزه دوی چې نه موږ د اجداد د وخت دلته موږ کابلیان دلته موږ اوسېدلو، د پول یک پیسګي موږ جوړ کړی ده، سردا موږ جوړ کړی دلته جایداد خو نه کېدله، ډېر جنجال و. اخر یو بم پکې کېښوده، ګرم انفجار ماښام د هوا څخه خلک هم نه و بیې حالا صاحب ټانګ راغی چې رفیق فلانی نمان موږ نمان ولاړ نسی هله صاحب هلک فلانی راغی قلمداد یې کې مشکوک ده هله صاحب قصابان ته 3 ورځې بعد راځي غوښې هم خرابېږي هله صاحب 10 درصد دارول به دروغ و بیگه گوشت زود برو دیگه کالا که چی نشد برسید و دا 2 میاشتې بعد نو قصابان لاړه صاحب من قصابي سکاله کانټینر هم ورکړ دا دغه تصفیه یا براکټ ولګي د بدنامۍ د بل د پاره دا یو بل خبره په دې کې و چې بل ریاست و چې دوی اسناد بدنام کننده جوړول، بدنام کننده مستند سند په چا جوړ کړ. یو انجلۍ به ولېږله درز یو مشکل به ورته جوړ کړ، بس هغه انجلۍ به کراکراله پاسو هم به ورکه شوه. دا به راونی او مدیر چې ته خو داسې کار نه کوې، یا به ورته کار وکړه بازار کې یو شی دغه، یا به قرضدار راوویسته. سړي به چغه ولې ته زه قرضدار نه یم، یو جنجال یو سند ورته جوړ کړه، ته د اشرارو سره لاس لرې واورځې نه پېژنمه دغه د سند بند دی، بس گرفتار به کړی. دغه شیان د اسناد بدنام کننده ورته جوړ کړ، سړی واچو. اصلي خبره د چین او د روسیې وه، اصل خبره د روډ بیلټ وه، آی سی سی وه، اصل خبره په ګوادر کې هلته د 2 میلیارډ د یورانیم تصفیهي په پروګرامونه دا جوړول وه. دا ورته چې مه کوه، دا ویل چې نه خو ځکه کوم تاسو پالیسي مخته بیایم دا پاکستان غواړم جوړ کړم. ځوانان و احساسات و دا کار کوي. دلته پښتنو ته د واقعا د حق حقوق خدمت شروع کړ. بلوچان دغه بلوچان چې راپورته صحیح ده چې هغوی په دې راپورته کړه چې ګډوډي جوړه کړي چې چین سرمایه‌ګذاري ونه کړي، اما دا روحیه او فکر پیدا شوی چې و مخکې د عام بلوچ ته نه سیاسون ته دوی په دې پیدله چې عمران خان دا کار نه کړه. عمران خان یو شعار دا ده قناعت ټول پاکستان ته ورکړه چې موږ افغانستان سره اړیکه ولرو، په دوستۍ او کې ژوند سره وکړو. دا د دواړو هیوادو د راتلونکي او د اقتصاد په ګټه ده. موږ وایو ځو مرکزي اسیا ته به لار پیدا کړو، لاره په افغانستان ده. هند موږ ته دا کار نه کوي، ایران دا کار موږ ته نه کوي. راځئ دا تړون الله سره جوړ کړو. پروګرام راغی، اشرف غني سره وغږېد، دغه وخت کې پلاوي لاړله، صادقانه دلته دا پروګرام شروع کړ. دغه غربي نړۍ ته د منلو وړ نه وه. بنان دغسې یو برنامه جوړه شوله چې دا یې واقع په څو دلایلو لرې کړ زندان ته. اوس ډاکټر خلیزاد د امریکا مامور و، سفیر و، نماینده و په مسایل د افغانستان او پاکستان کې دقیقا دخیل و، او دا هغه واضح ویلې هغه ساده سړی نه ده. غواړم همدغه پوښتنه وکړم مارد صاحب، غواړم همدغه پوښتنه وکړم. تاسو په خپلو تېرو بحثونو کې ویلو چې خان به ژر خوشي شي، خو لا تر اوسه نه دی خوشي شوی. دا ګوره دغه پالیسي یو شی زه افشا کوم او دا حقیقت هم ده. مهرباني لکه زه خبر یم او هم نه ده چې افشا سي، خو خیر وګوایم. دغه د افغانستان او پاکستان دغه سیمې خصوصا د افغانستان او دغه مسایل پالیسي په اکتوبر کې اعلانېږي. اوس په دنیا د ستر خلک هغه چې د دنیا پاک باندې تصمیم خو پروردګار نیسي، خو دنیایي لیول زیاتونه دغه مصروف دي. یو څو لویې مسلې ورته پرتې دي، هغه دوی غواړي په یو ډول باندې حل کړي.
په الاسکا کې لاسلیک شوی ده 21 مادې لاسلیک شوي دا لاسلیک ساده نه ده دوی همیشه ساده لاسلیکونه کړي په 1640 کال کې ویسفالي قرارداد وروسته د څو مملکته کېناستل هغه ځواکونه او د قدرت دنیا هغه واقع 9 دانې وو اسپانیا او پرتګال دوی ورسره وو انګلیس او امریکا خو لا نه امریکا هغه وخت نه وه فرانسه او نور هېوادونه پروګرامونه جوړ شوروي د وخت تزاریا او دا وو دوی کېناستل بیا یو وارې په 19 کې یو بل پروګرام جوړ شو بیا دغه فری منسر دا فری میسن ورته دا جوړ شو یا لایټنینګ پروګرامونه یهودانو ځان تشکیلات جوړ کړل همدغسې په 1909 کال کې چې کله انقلاب د فرانسې اوس صنعتي دلته بیا سره څو کورنۍ کېناست د اخر کې ګورئ د اخر وخت کې کله چې سایکوپیکو په 1914 کې پروتوکول وسه امپراتوري د عثماني لاړه سعودي جوړ شو باوړه مملکتونه قاچي سولو دنیا کې تشکیلات تغیرات راغله هغه تړون ډېر ساده و اته ډېر وړکای بیا سایکو تاکس په 22 کې پلای کړ په دویمه نړیواله جګړې نه په 1943 کال کې سفارت روسیې ایران کې چرچل ستالین او روزولټ کېناستل لاسلیکو کې دا شادي خبر و مان دنیا ته تننه پورې تغیرات راغله بیا په کریمیا کې بخره غوړ کېناستل دا کسان حدودات او تقسیمات ګټو کې دا الاسکای کې څه سوای دا ډېر خطرناک تړون ده دا دوی واکنه دي تورکه سوای اوس ناستي پروفیسوران متخصصین د دنیا کمیټې دي د دې د پلي کول لپاره پروګرامونه جوړي دغه وار په وار بیا راوځي نو اکتوبر نه بعد بیا دغه مسایل معلومیږي کله ما چارز وکړ چې خلیلزاد ویل چې عمران خان باید راوځي هغه بیا داسې شاګرد نه کې چې پروګرام چي ده برنامه څه ده ولې د کډوال راوستل ولې ایران راوستل بیا مرکزی اسیا ولې د روس پوتین ورخطا ده ولې چین مثلا داسې ولې پوزشکان دي پاکستان ته بیا دا ټول مسایل دي چې دوی په خبر دي چې څه پالیسي اعلانېږي څه کېږي عمران خان راوځي عمران خان ورته راځي یو خبر وروستی وکړم چې لرو بر افغانان ته وایم ټولو پښتنو بلوڅانو ته وایم حتی سیندیانو کشمیریانو ته او افغانانو ته چې عمران خان راتګ دغه پالیسي د افغانانو په ګټه ده د پاکستان په ګټه ده د سیمې په ګټه ده ځکه هغه له ایران سره هم ښه اړیکې جوړې کړې سعودیانو غربیانو سره عربانو سره هم ښه جوړې کړې چین روسیې سره هم هغه غواړي دغه سیمه کې امن ته لار هواره کړي هغه غواړي دغه سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي همدغه علت ته باید ټولو سره ملاتړ اعلان کړي واقعا وایي صحیح ده بیا تاکید کوم چې دا پروګرام د غربیانو لاس کې ده خو څوک چې په کوم ډول عملي کوي دا هم بیا ډېره مننه مورد صاحب حل لار څه ده په لنډه کې په یوه دقیقه کې د حل لار همدا ده چې دغه د سیمې هر هېوادونه ځان پوه کړي په قومیاتو خپلو ګټو په منه د تاوان باندې اوس ګوره افریقایي هېوادونه چې افریقا به یو وخت بردګان ورکول دغه خپله د تقریبا 55 کې 55 هېواد سړي په افریقا کې دغه یو بل سره پیږي چې قومي ګټه څه شی ده هر څه چې له بر راځي ګوره دوی هغه پالیسي چې بهرنیان پلي کوي ګاونډ له ګاونډ سره کومک کوي که په سودان کې مشکل جوړ شي نه سومالیا آرامه وه نه بشا آرامه وه نه مصر آرام وه نه دې خواته لیبیا آرامه وه ټولو سره مرسته وکړه تر هغه چې دوی مسله په 2008 کال کې حل کړله تلفاتو نه مخنیوی تونس کې مشکل راغی نورو سره کېږي په کانګو کې راسي په نایجیریا کې دغسې په عربي هېوادو کې وګورئ اوس پرون په قطر کې داسې سوي دي ټول نازي سره نګران دي خپل موږ هم په دغه آسیایي مرکزي اسیا هېوادونه ایران پاکستان ټول به سره په ژبه پوه سو کومه برنامه چې راځي که ګټه د ټولو پکې یو میکانیزم پروګرام ته جوړ یعنی وزیران د خارجي او بل سره وغږیږي ملتونه به سره وغږیږي تر هغه چې دا خلک پوه کړي اماده یې کړي چې عمومي ګټه څه ټاکلي بیا په عمومیاتو کې راځو خپل منځو کې خصوصیات بیا هېواد د خپل ارزښت خپل ګټه خپل ماهیت خپل حیثیت خپل عزت هر باید خوندي وساتي درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم کور آباد چې موږ ته مو وخت راکړ عزتمند لیدونکو د نن څېړنه خپرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې